نو د برین سټورمینګ چې کومه خلاصه ده موږ وایو چې ډیټابیس د ژوند په ټولو اړخونو کې چیرته چې کمپیوټر یوز کیږي چیرته چې موږ تاسو ډیټا سټور کوو په هغو ټولو ځایونو کې دا ډیر مهم ده ولته استفاده کیږي یعنی یو ځای نه چیرته هم چې ډیټا سټور کوو هغه ټولو ځایونو کې ډیټابیس څنګه کیږي کاریږي که تعریف ته موږ راشو موږ وایو چې ډیټابیس چې کوم دی دا کلیکشن اف لاجیکلی ریلیټډ ډیټا ده صحیح ده دلته د ډیټا نه زموږ هدف دا دی چې کوم موږ سره فکټس دي کوم موږ سره فیګرز دي یا کوم شی چې موږ سره امپلیسټ معنا لري موږ سره هر هغه څه چې موږ سټور کوو یا کمپیوټر ته ورکوو که هغه غږ دی که هغه تصویر دی که هغه ویډیو ده که اډیو ده که هر څه دي ټیکسټ دی نمبرز دي دا ټول موږ سره ډیټا ده چې موږ یې کمپیوټر ته ورکوو د پروسس لپاره ډیټابیس ته علماو مختلف تعریفونه ورکړي دي که تاسو اول تعریف وګورئ ډیټابیس موږ سره ارګنایزډ کلیکشن دی لاجیکلی ریلیټډ ډیټا ده that is stored in an efficient organized and compact manner دوی لږ نور هم دغه ورکړی چې په efficient طریقه یا په مؤثرې طریقه یې موږ سټور کړو organized یې سټور کړو compact طریقه باندې سټور کړو نو موږ سره اوس چې موږ وایو چې collection of similar record د ډیټابیس ځکه که د یو شاګرد په اړه موږ معلومات سټور کوو د هغه رول نمبر نوم د پلار نوم د بل شاګرد به هم رول نمبر نوم د پلار نوم سټور کوو د بل شاګرد هم نو موږ سره دغه ریکارډ چې څومره په ډیټابیس کې په یو ټیبل کې راځي اکثره ډیټا به موږ سره سیملر وي په یو ټیبل کې البته اول مونږ چې ډیټابیس مونږ سره یو کلیکشن دی چې مونږ ته په ریل ورلډ کې یا په د جهان کې چې کوم څومره کارونه کېږي هغه مونږ ته منعکس کړي څه معنا که په ریل ورلډ کې کوم تغییر راځي باید په ډیټابیس کې تغییر راشي ځکه زمونږ ډیټابیس باید سټیټیک نه وي هغه ډاینامیک وي تغییرات پکې راشي The word organized means that the data is stored in a such a way that the user can use this data easily ان زمونږ ډیټا منظمه سټور شوي لکه موږ تاسو چې په ډیټا سټرکچر کې هم وویل چې ډیټا به منظمه سټور کوو چې هغه ته زموږ لاسرسی څنګه وي اسان وي ډیټا که منظمه کېدو لاسرسی خپل اسانېږي که ډیټا ګډه وډه واچو بیا نو هغه ډیټا پکې پیدا کوی نه شو لاسرسی مو سختېږي لاجیکلی ریلیټډ په دې معنا چې موږ سره هغه پرایمري کی او فارن کی کنسپټ ده پرایمري کی په دې معنا چې په یو ټیبل کې هغه یونیک یا موږ سره یو ډیټا وي چې هغه ډوپلیکیټ رانه شي هغه یونیک وي ځانګړی وي بیا همدغه اټریبیوټ وي همدغه مشخصه که موږ دې نه واخلو بل ټیبل کې واچو هلته بیا دې ته فارن کی وایي یا مهاجره کی یا خارجي کی نو هلته بیا د همدغه ټیبل نمایندګي په هغې ټیبل کې کوي یا دغه دواړه ټیبل سره لاجیکلی ریلیټډ کی بیا فارن کی ډوپلیکیټ راتلی شي خو پرایمري کی ډوپلیکیټ هیڅکله هم نشي راتلی او موږ که د یو شاګرد لپاره ډیټابیس جوړو د هغه فرض وکړو رول نمبر موږ سټور کوو نیم د پلار نوم کلاس سیکشن ادرس دا د یو شاګرد لپاره چې سټور کوو د بل شاګرد لپاره هم همدغه شی د بل شاګرد لپاره هم همدغه شی نو ډیټا به زموږ په کوم حالت کې وي رو او کالم په شکل کې چې رو ته بیا موږ ریکارډ وایو او کالم ته اټریبیوټ وایو وروسته راځي دا شی نو او افیشنټ نه زموږ هدف دا دی چې زموږ ډیټا هغه که موږ راخلو په ډیر په تیزۍ سره یې راواخلو یعنې په مؤثره توګه موږ ډیټا سټور کړي او کمپکټ نه هم هدف همدغه دی چې زموږ ډیټا په کمپیوټر کې موږ نه لږ ځای ونیسي ډېر ځای رانه ونه نیسي یعنې په منظمه طریقه یې موږ سټور کړو صحیح ده نو موږ په لنډه طریقه سره ویلی شو چې ډیټابیس موږ سره یو organized collection دی د کومه ډیټا چې هغه لاجیکلی ریلیټډ وي اوس په لاجیکلی هم پوه شو چې د پرایمري کی او فارن کی کنسپټ ده دا که موږ په ورډ یا په ایکسل کې ډیټا سټور کوو organized خو وي خو هغه لاجیکلی ریلیټډ نه وي هغې ته موږ ډیټابیس نه وایو او که په اکسس کې سټور کوو په مای اسکیل کې په اسکیل سرور کې بیا هغې ته موږ لاجیکلی ریلیټډ کلمه استفاده کوو چې دا ډیټا زما څنګه ده اوس منظمه ده یا په ترتیب سره سټور شوې ده که موږ تاسو دغه یو ټیبل واخلو ټیبل هر وخت په ډیټابیس کې یا په ریلیشنل ډیټابیس کې موږ سره یو ډېر بنیادي اساسي شی ده چې هغې کې به رو او کالم وي صحیح ده دا دوه شیانو کې ډېر مهم دي او موږ سره که ډیټا موږ په دې کې سټور کوو فرض وکړو دلته سټوډنټ آی ډي ده نیم دی کورس دی فی ده او موږ سره یو څه شاګردان دي څلور شاګردان دي د هغوی په مختلفو کورسونو کې زده کړې کوي دوی معلومات دي دغه یو رو چې موږ کومه وایو د یو رو دا یو رو دا ټوله یو ریکارډ ده دا دویم ریکارډ دی بیا دریم ریکارډ څلورم او کله بره خوا نه د کالم له خوا نه وایو بیا موږ وایو چې موږ سره دا یو کالم ده یو مشخصه یې ده سټوډنټ آی ډي بله مشخصه یې نیم ده بله مشخصه یې کورس ده بله یې فی ده دا یې ریکارډز دي سوري دا یې کالمز دي صحیح ده او که یو دوه درې د هر شاګرد یو ځان ته روښیو دا بیا موږ سره یو شی ده یو ریکارډ ده یو اټریبیوټ ده یو ټوپل ده چې دغه دواړه کالم او رو نه موږ ته ټیبل جوړېږي او هغه انټرزیکشن پوینټ یا د تقاطع نقطه د هر کالم او د هر رو ترمنځ بیا موږ سره یو سل ده لکه زه که جاوید وایم نیم کالم کې او په دویم نمبر رو کې موږ سره جاوید راځي د دواړو تقاطع نقطه جاوید ده